سلامونه. بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. پاتې شه باران د ناول چې لیکوال یې مصطفی سالک دی. زه حکمت آرین یې درته وړاندې کوم. زه لا هم په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښود. ویلې ته خیال پلو وهې څه به کېږي؟ د کارتوسو اواز کړکۍ بندول څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ اواز خراب شو. سپین ګل بند کړ، مسالې یې ترې راویستې، په اور یې کېښودې او موږ ته یې رامخ کړ. ویلې میلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند وو، نوي کارتوس پیدا نه شو. دا زاړه په اور ګرم کړو. ما او زمرک یو بل ته وکتل او مسکي شو. زمرک ورته ویل تاسو دې ته کارتوس وایي؟ هغه وخندل. ویلې ولې تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته ویل نه د ننګرهار خلک یې مسالې، بیټرۍ یا بالټۍ بولي. په پېښور کې ورته سیلونه وایي. په حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه وو. ویې خندل. زمرک ورته ویل تاسو زموږ نومونو پورې وخندل، خو ستاسو نوم موږ ژړا ته راوستی و. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته ویل موږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته یې د مازدیګر له راډیو خبره پیل کړه او بیا یې د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه یې چې احساس کړې وه. د کیسې په ختمېدو په حجره کې داسې یوه زوروره خندا خپره شوه چې تر اوسه راته یاده ده. شپه مو تېره کړه او سبا پیاده د ننګرهار په لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې. په ځینو ځایونو کې خو به د ستړیا له کبله پښې په رګدېدو شوې. څو شېبې به مو دمه وکړه، بیا به روان شو. زمرک ډېر راته وویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا څه غم کوه. اوس په دمه ځو، سیل او چکر خو وایې همدې ته. له غره واوړېدو، موټر مو کرایه کړ، له پچیره واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږ کال دغه څوکې د وچ کالۍ له کبله بې واورې وي. مازدیګر یوه کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین شال پر مخ هوار کړی وي او زرینه ټیکه یې له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلۍ په لاس د خپلو رمو سره د آبادۍ په خوا روان و. د وړو ورکیو د پښو ترپکې او د غرنیو ویالو نغمې یو ځای کېدې. د تنورو په پیروزیو لوګیو کې تاویدې. له هسکو څوکو یې خولې اخیستې او په نامعلوم لوري خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې نندارې مخکې تلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې وویل چې شپه به همدلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه کوي. کېدای شي څوک یې وپېژني. دا غرني پښتانه دي، په تبرونو به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګي. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کومه ګړنګه وغورځوي. هغه راسره په ورین تندي ومنله. د اوسپین سندریز خوړ په غاړه پر یوه شنه جلګه کېناستو. د خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته په مینه د څېړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې سهرانۍ کوترې جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې، یوه زلمي پر موږ سلام واچو. موږ هم غبرګ وعلیکم سلام وویل. زلمي هم لکه د خپل سمسوري سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویلې میلمانه ښکارئ، له کومه خوا مې پېښه کړې ده؟ زمرک ورته ویل د همدې ننګرهار یو، سیل لپاره راغلي یو، خو دلته پېژنګلو نه لرو. غرني ځوان وخندل. ویلې دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی. دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، پارسیوان وي او که نورستاني. پورې غره کې یو ځای دی، توره بوړه یې بولي. کله چې سره کاپیر راغله د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز همدلته و. د هر ځای او قام خلک پکې وو. ډېری د همدې ځای شول. له خوړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیو. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ میرمنې او جونې چې له خدای خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي او هغه دسمالونه ورته جنډې کوي چې په خپلو ګوتو یې کښلي وي او غرني ګلونه یې پرې جوړ کړي وي چې د جنګ په کلونو کې د ټول افغانستان نه راغلي مجاهدین مو وخت بې وخته پاللی شو. اوس خو که هیڅ نه وي، نه سره کاپر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنګ شته. تاسو زما میلمانه یاست، ځئ چې حجرې ته ځو. ما ورته وویل سمه ده، خو څو شېبې به همدلته کینو. هغه هم ومنله. د ماښام تیارې په خورېدو وي، خو پر هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلیدو وه. د خوړ نه پورې غاړه یوه نړېدلې کلا وه. زمرک د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړه چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې، پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې یې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړل، ځنګلي ونې یې وسوې. دا کاله هماغه وخت ورانه شوې. څښتن یې پېښور کې دی. څوک چې راغلی یا یې هجرت نه و کړی، کورونه یې جوړ او مځکې آبادې دي. د مهاجرینو کورونه هماغسې ړنګ او پټي شاړ دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځای اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو د شهیدانو زیارت ته اوښتی و.
د ډیوو په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه له ډېرې لرې ځایه چې څوک د رنګارنګ ګلونو ټل ګوري. نری هوا د ډیوې لمبې داسې کږولې لکه د مستو جنکو ډله چې د ازادۍ جشن مانځي او د خپلو ځوانیو په ټول ځواک نڅیږي. بله خوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راګ خپراوه، د مراد راګ. ما له ځان سره ویل څومره د کار خلکو دغه شهیدان. په ژوندیو کې داسې خلک نشته چې په یو او بل نوم سره وژني، بیل شعارونه لري، خو دا شهیدان د بیلو ژبو ویونکي، د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي وو چې ژوندي وو، یو مرام، یو شعار او یو سنګر وو. اوس چې شهیدان شوي د ټولو جنډو اوازونه یو راګ جوړوي، د اتفاق راګ، د ازادۍ او آبادۍ راګ. ای کاش زموږ د هیواد وګړو غوږونه لرلی او دا له حکمت نه ډک سپېڅلی سندریز راګ اورېدی شوی. زما دعا او د غرني ځوان دا وینا چې حجرې ته بځو. پاڅېدو، که موږ شو او که دی شو، خو زموږ 2 بکسونه یې خپلو 2 ولیو ته واچول. زمرک رباب په اوږه کړ او زه ورسره تش روان شوم. حجرې ته ننوتو. د هغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل. یو بل ته مو ځانونه معرفي کړه. هغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستو شینګل و. له پیژنګلو وروسته شینګل نورو خپلوانو ته وویل چې دا ورونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یو مشر وویل دوی ایله سږ کال سیل ته راغله چې وچه وچکالي ده. د ښار خلک ابشارونه خوښوي او اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به وي چې ګټان به راښویېدي، خو سږ کال زموږ د عملونو له لاسه د بزرګي څوکې مخ هم تور دی. ځنګلونه مو ووهل او په وړیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه، په غره وران شوي وه. د خدای فضل و کور ودان دواړو غاړو واک راکړ. لانجه غوڅه شوه. موږ ټول مشران ناست وو. د کومې موسسې خلک راغلي ول. ویلي ځنګلونه مه وهئ، کیدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلي وي، ځکه چې چیرته ځنګل ختم شي باران هم نه کیږي یا کم کیږي. موږ یو بل ته وکتل، خو بې د لاسونو مروړلو راته څه پاتې وو. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلي وي، څومره لویه ګناه به مو کړې وي. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل دوی حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه. زمرک د کوربنو خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو، پیلوزې یې په لاسونو کې وه، خو راڼه پیلوزې نه ښکارېدل، بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما د درملو پسې خپل بکس پرانست. پر سر یې د فلسفې کتاب پروت و. یو زلمي ولید، زما خواته رانږدې شو. ویلې د څه کتاب دی؟ زه یې وګورم. ما ویل ولې نه. زلمي کتاب واخیسته او د لاټین خواته نږدې شو. څو شېبې واړه راواړه بیرته یې راکړ. پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ. شپه په پخېدو شوه. کوربانه یو په بل پسې ووتل. تر ټولو وروسته شینګل ووت او ژمنه یې وکړه چې سهار به که خیر ورسره ګورو. یوازې هغه زلمی پاته شو چې ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که اجازه دې وي وبغځېږم. هغه هم راسره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شول او د هغو کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و، خو مخ مې لوڅ و. د غره دغه ټول اوازونه اشنا و او که نااشنا په ما ښه لګېدل. خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼهار راکاوه، د څانګې د غلې او پستې سندرې په څیر خوند. ما د غرنۍ څپې خبرې اورید او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېد چې له خپله کټه پاڅېده. د کټ چغار یې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړه او د زمرک د کټ په لنګه کېناسته او ورسره خبرې پیل کړې. د غرونو د ژوند دودونو په اړه معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې ویل له پېښوره راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی و. همهلته مې تر نهمه سبق ویلی دی. بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو. اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمي په هیجاني انداز ویل د کائنات لیسه؟ د کائنات په لیسه کې زما د ترور لور هم سبق وایي. څانګه نومېده. هغه د همدې ځای وه، د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرې په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله مې پورتنۍ او ښکتنۍ باڼس جدا شوي وه. خو بیا هم د لاټین په تته رڼا کې د زمرک د سترګو حیرت او وارخطایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې وده وګڼي. زمرک هم حیران دریان و. هیڅ یې ونه ویل، لکه چې زما خبره په یاد و چې د څانګې په اړه به هیڅ نه وایي. لکه بت ناست و. خبره یې هم په بله نه شو اړولی او بیا یې د دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره وکړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې تر مخه فارغه شوه. 2 ورځې یې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې نور سبق وایي.
پوهنتون ته ځم خو بدمرغه و نصیبي نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي، پوهنتون خو ورته سور کفر ښکاري. مجبوري به ده وي. د ولور په مینه کې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده. څوک به څه وایي؟ خوارۍ لکه وچه دړګۍ تناره ته وویشته. و خو هسې تاسو پیژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته وویل نه موږ نه پیژنده، ډېر ټولګي وو، خدای زده په کوم یوه کې به وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړ او په کټونو کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د برېښنا غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونو او پښو مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک هم اړخ په اړخ اورېده. د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سهار شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړ. زمرک چې لمونځ وکړ د لاسه یې ونیولم. راته یې وویل ستا خو ډېره سخته تبه ده، دا ولې؟ ورته ومې ویل نه پوهېږم، شاید د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجوي. خیر دی ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړ، ګولۍ یې راکړې خو اثر یې نه کاوه. څاښت مهال مې غوښتل چې بیرته د پېښور په لور حرکت وکړو خو شینګل نه منله. ویلې په داسې حالت کې خو دې بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته. سم د لاسه به دې ټکو پترې کړي. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړ. ورته ومې ویل په ما کله ناکله داسې چل کېږي، خپل درمل را سره دي، ښه به شم. غرمه شوه، ډوډۍ راوړه. د درملو د اغېزې لپاره مې څو کپه وکړل. ګنې کورنۍ غوړیو او پنیرو مې زړه واهه. له غرمې وروسته تبې پرېښودم. بیا مې شینګل ته وویل روغ یم. تبه یې زما وکته، لاس مې یخ و. د ماڼوګانو، غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړه او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل خو زمرک ټینګار کوو چې ښکلې سیمه ده، مخکې ځو، ګوندې په صحت دې ښه اغېز وکړي. په نظره مې ورسره ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي وه. رباب یې هم اخیسته. ما ورته وویل ښه یم، دا دې ما سره وي. مازدیګر مهال به و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. بره له غره نه ښایسته ورخ اوبه لکه ابشار راتویدي خو د ځنګلونه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماتاوه. د دې دواړو غرونو په جسد کې د یوه خواږه روح احساس هم کېده. هو ما سندره اورېده، د څانګې سندره، کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله. ورته ودرېدو. څه ګورو چې څانګه د خپل میړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالت مې په خرابېدو، نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو، کلک یې له لاسه ونیولم، وړاندې یې راکش کړم. ما ورته ویل زمرکه ځو، خو لږ مې پرېږده. هغه مې لاس پرېښود، بکس مې خلاص کړ. د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. قلم مې راواخیسته او پرې ومې لیکل څانګې همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. څانګه او خاوند به چې په کومه لاره راتلل تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لار کېښود. په کونج کې مې ورته سپین کاڼه کېښود او پر منځ یې یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل. څښتن یې پنډه وتړه او رسۍ یې له دواړو ولیو تاو کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه، خو ښه وه اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و خو خط یې زما وپېژنده. له موړې چې راکوزه شوه لکه لیونۍ یې یو خوا بل خوا ګړندي ګامونه واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړه. ما هیڅ ځواب ورنه کړ، بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریال و، د مرغانو سندرې، د چینو وریښمین آهنګ، د ابشارونو او د شپونکي شپېلۍ کائنات یوه دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو، د څانګې سندره مې پکې راواړوله، خو دومره ورو چې ایله ما او زمرک احساس کاوه. دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه، مزه دلته شپه وکه، پاتې شه باران دی. غرونه و، سندره و، بس یو باران نه و، خو هغه کمی شاید زما او څانګې اوښکو پوره کړی و. څښتن یې بار کېښود، د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو ځایونو ودرېدل، داسې حیران و لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه لمر چې له بره راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلۍ وي. پښتنه غرنۍ سیمه، د ښځې سندره، او هغه هم په دومره لوړ آواز. شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده او آواز یې لوړېده، تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو. ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې خښ پرېښود، سترګې یې سرې شوې. داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی، او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام کړي. ما د خپل زړه د رضا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې، او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایسته. لکه سندرې سره کائناتو نڅا کوله. زما پر سر هم چکر راغی. د غره نښتر وطن کاوه او هسکې څوکې نڅېدې.
پر ځان نه پوهېدم چې له رباب سره مې څه کول. ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شوه او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي وارډ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سر ته ولاړ وو.